چاندني ډېره ښکلې وه او په یوه کوچني کلي کې د چاندني په نوم یوه ډېره ښکلې او معصومه نجلۍ اوسېده. هغه د زړه له پلوه ډېره ښه او بېګناه وه. خو په ماشومتوب کې پلار له دې نړۍ څخه وفات شو، هغه یوازې پرېښوده. اوس هغه د خپلې سوېلې مور کالیاني او سوېلې خور روپا سره اوسېده او د کور ټول کارونه به یوازې کول. چاندني: دا کار لا نه دی ختم شوی. زر کوه. په کور کې ډېر کار دی. ته هیڅ کار سم نشي کولی. خو سره له دې ټولو سختیو د چاندني ښکلا هیڅکله کمه نه شوه، بلکې هره ورځ نور هم زیاته کېده او ځلېده. خو دا ښکلا د هغې سوېلې مور ته هیڅ ښه نه لګېده. هغه به تل له هغې سره حسد کاوه او خپله لور به یې ورسره پرتله کوله. وګوره دې ته. هیڅ کار نه کوي خو بیا هم څومره ښکلې ده. او ته خو هر وخت ځان تیاروي. مورې تاسو ولې هر وخت د هغې ستاینه کوئ؟ دا ستاینه نه ده، حقیقت دی. خو په یاد ولره موږ به هیڅکله اجازه ورنه کړو چې دا له موږ مخکې لاړه شي. یو ورځ ماښام سوېلې مور دواړه راوغوښتل ځکه چې د هغې په ذهن کې یوه ډېره خطرناکه پلان جوړ شوی و. تاسو دواړه سیند ته لاړ شئ او ډېر ماهیان راوړئ. څوک چې لږ ماهیان راوړي هغه ته به څه ورکول کېږي. ښه مورې زه به تر ټولو زیات ماهیان راوړم. او مورې زه به هڅه وکړم. دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل. هلته هر څه خاموش او ډېر ښکلي و. چاندني یو په یو ټول ماهیان ونیول خو روپا هیڅ ماهی ونه نیولی شو. چاندني ستا کالي خاورې شول، ته لاړه شه او وینځئ. زه دلته پاتې کېږم. ښه زه اوس راځم. روپا چل وکړ او ساده چاندني هیڅ پوه نه شو. هغه د کالیو مینځلو ته لاړ او روپا ټول ماهیان واخیستل او کور ته وتښتېده. کله چې چاندني بیرته راغله نه روپا او نه ماهیان. هغه وډار شو او په ژړا شو. هغې ته ویره وه چې اوس به مور څه سزا ورکوي. ناڅاپه یوه پیرې راښکاره شوه. هغې لاس پورته کړ او سیند کې ډېر ماهیان پیدا شول. چاندني حیرانه شوه، دی مخکې هیڅکله نه و لیدلی. چاندني له دې وروسته به دې د ماهیانو کمې نه وي. خو دا یوه ځانګړې ماهی ده. دا د کور تر څنګ په کوهي کې واچوه او هره ورځ ورته خواړه ورکوه. دا جادویي ماهی به ستا هره ستونزه حل کړي. مننه پیرې مورې، زه به یې ښه خیال ساتم. چاندني کور ته لاړ او هغه جادویي ماهی په کوهي کې واچوله او هره ورځ به یې ورته خواړه ورکول. سبا سهار چې هغه راویښه شوه ټول کارونه اسانه شوي وو. هغه به هر کار په اسانۍ سره کاوه او د هغې په مخ نوې ځله راغله. خو دا هر څه د هغې سوېلې مور او خور څخه پټ پاتې نه شول. مورې دا هر څه ناڅاپه څنګه اسانه شول؟ یو څه راز شته، موږ باید معلوم یې کړو. هغوی پټه ورته وکتل او ولیدل چې هغه ماهي ته خواړه ورکوي. هغوی پوه شول چې اصل راز څه دی. نو همدا یې راز دی. مورې که دا زموږ شي نو هر څه به زموږ شي. بلې ورځې دوی یوه ډېره بدنیتي پلان جوړ کړ. چاندني ته لاړه شه، اوبه راوړه، موږ دلته انتظار کوو. ښه زه اوس راځم. معصومه چاندني هیڅ ونه پوهېده او لاړه. نن دا ماهی نشي بچ کېدی. دوی هغه جادویي ماهی په بېرحمۍ سره پخه کړه. مورې دا خو ډېره خوندوره ده. اوس وګوره هر څه به زموږ شي. کله چې چاندني بیرته راغله او کوهي ته یې وکتل، یوازې هډوکي وو او شاته ولاړه سوېلې مور او خور په خندا وې. چاندني په لوړ غږ وژړل. ناڅاپه بیا هماغه پیرې راغله. مه ژاړه چاندني، هر څه به سم شي. دا هډوکي واخله او د خپل کټ شاوخوا یې کېږده. چاندني همداسې وکړل. یو څه وخت وروسته اعلان وشو چې شهزاده اریاویر د ځان لپاره ناوې لټوي. هره ښکلې نجلۍ د ماڼۍ ته راشي. روپا، دا زموږ چانس دی. مورې زه هم لاړ شم. نه چاندني، ته هیڅ ځای ته نه ځې. ته مناسب کالي نه لرې او نه سپرلی لرې. هغوی چاندني پرېنښوده ځکه پوهېدل که هغه ماڼۍ ته لاړه شي شهزاده به هغه انتخاب کړي. چاندني یوازې ناست وه او ژړل. بیا پیرې راغله. هغې وویل هغه هډوکي راوباسه او وګوره څه کېږي. چاندني چې هډوکي راویستل، ناڅاپه له هغوی څخه ښکلي کالي، جواهرات، ساندل او یو شاندار غټ جوړ شو. چاندني د ماڼۍ پر لور روانه شو. کله چې ماڼۍ ته ورسېده ټول خلک ورته حیران شول. هغه لکه شهزادګۍ ښکاره کېده. او شهزاده اریاویر په هغې کې ګوته ونیوله او پرې زړه وبایله. په لږ وخت کې واده وشو او چاندني ته خوشحالي بیرته راغله. خو کیسه دلته نه ختمېږي. یو ورځ هغه خپل کلي ته لاړه. هلته سوېلې مور او روپا هغه سیند ته وغورځوله او هغه یې وژله. خو د هغې روح په یوه ښکلې مرغۍ بدل شو. او کیسه لا هم ژوندۍ پاتې شوه. زه مړه شه لاړه شکل موهني. شهزاده، موږ ډېره هڅه وکړه چې چاندني وژغورو خو هغه په سیند کې ولوېده.
موږ هغه ونه شو ژغورلی.